د قیامت سخته ورځ داسې ورځ چې هر سړی به په قطارونو کې په انتظار باندې ولاړ وي داسې ورځ چې هر سړی به د خپل ځان په فکر کې وي د حساب څخه مخکې به هر شخص ته خپل عملنامې ورکړل شي په کافر او په ظالم باندې به الله سبحانه وتعالی ډیر زیات غصه وي ملائکو ته به الله سبحانه وتعالی حکم وکړي چې دا شخص ونیسه او بیا یې وتړه او بیا یې جهنم ته وغورځوه کله چې د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ سره هر څه ختم شي الله سبحانه وتعالی به دا مځکه د منځه یوسي او په بله مځکه به یې بدله کړي په هغه مځکه کې چې نه به سمندرونه وي پکې نه به ونې وي پکې او نه به غرونه وي پکې بلکې په هغې مځکه به بالکل صفا او یو مګدان مځکه وي او لمر به دومره راټیټ شوی وي چې د یو میل په اندازه کې به وي او د لمر د تودوخو وجه به دومره ګرمه شوې وي چې په هغې باندې به پښه ایښودل هم ناممکن وي بیا به الله تعالی د اسمان څخه په دې مځکه باندې باران وکړي چې د هغې سره به د انسان بنسټیز هډوکي جوړ شي او وروسته به الله سبحانه وتعالی غوښه پکې راشنه کړي غوښه به پکې ځای پر ځای کړي د بدنونو د جوړېدلو څخه وروسته به الله سبحانه وتعالی اسرافیل علیه السلام دوباره را ژوندی کړي او هغه به بیا هم شپېلۍ ووهي او د دې سره به د ټولو انسانانو روحونه خپل بدنونو ته داخل شي د هغوی شکلونه او خصوصیات او هر څه به د مخه پخا په شان وي تر دې پورې چې د ګوتې نښانونه به هم هماغسې وي د ټولو څخه مخکې به د قبر څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم راپاڅېږي بیا به عیسی علیه السلام راپورته شي او د هغې څخه وروسته به ټول انبیا کرام د قبرونو څخه راپورته شي بیا به شهیدان وي او همداسې په ترتیب کې به مشرکین او کافران هم له قبرونو څخه راپورته شي کله چې انسانان د قبرونو څخه راپاڅېږي د هغوی حالت به بالکل بدل وي او د هغوی د حالت به تعلق لري د دوی د عملونو سره څوک به کوڼ وي څوک به ړوند وي څوک به د مږیانو په شان وي او څوک به په خپل سر راپورته شي او په همدې حالت کې به الله سبحانه وتعالی دوی ته 2 ملایکې ولېږي چې دوی د حشر میدان ته بوځي په دومره سخت حالت کې چې د مځکې تودوخه به ډیره زیاته ګرمه وي خو بیا هم انسانان به د حشر میدان ته بوځي هغه کسان چې ړانده وي دوی ته به ډیر زیات سخت وي حشر میدان ته ځکه چې دوی به نه څه لیدلی شي او نه به هم د دوی سره څوک مرسته کړي په دې حالت کې به دوی د دوی سره مور او پلار هم مرسته نه کړي هغه مور چې په دې دنیا کې زښته زیاته مهربانه وه خو اوس به د خپل اولادونو سره مرسته نه کړي او هغه انسانان چې د مږیانو په اندازه وي دوی به ډېر ورو ورو ځي او د خلکو تر پښو به لاندې کېږي ډېر ورو ورو به روان وي د مسلمانانو حالت به هم بالکل مختلف وي څوک به په پښو روان وي څوک به په لاسونو روان وي او د هیڅ چا په وجود کې به جامې نه وي د دوی د خولو څخه به حتی اوازونه نه راوځي هر سړی به د خپل ځان په فکر کې وي حتی سیوری به نه وي او هر سړی به د خپل عمل مطابق په خولو کې ډوب وي څوک به تر خنګرو پورې څوک تر زنګانه پورې او حتی څوک تر سینو پورې او بعضې خلک به حتی تر سره پورې
په خولو کې ډوب وي. ټول خلک د حشر میدان ته راشي. په دې وخت کې به آواز وشي وامتازوا اليوم أيها المجرمون. نو خلک به په دوه ډله وویشي، نیکان یو خواته او مجرمین بلې خواته. د دې تقسیماتو وروسته به ټول خلک حساب او کتاب ته انتظار کړي. خلک به ډېر سخت تږي او وږي وي، دومره تږي وږي چې حد به نه لري. اصلا سیوری به نه وي پرې، لوڅ بدن به وي، وجود مې مکمل لوڅ وي او په ګرمه ګرمۍ کې به ولاړ وي. انسانان به ژاړي، خو تر څو چې الله سبحانه وتعالی نه وي غوښتي حساب او کتاب به نه شروع کېږي. او خلک به هم همداسې زرګونه کلونه انتظار کوي. بالاخره خلک به بې حده تنګ شي. د دومره سخت حالاتو باوجود به هم بیا هم خلک د حشر میدان ته را روان وي. په دغه حالت کې به هیڅوک هم نافرماني نشي کړلی، ځکه الله سبحانه وتعالی به ملایکو ته امر کړی وي او ملایکې د الله سبحانه وتعالی د امر ډېرې سختې پابنده دي. د دومره اوږد او خطرناک سفر څخه وروسته به ټول خلک آدم علیه السلام ته ورشي او ورته ووایي چې الله سبحانه وتعالی ته زموږ سفارش وکړه او ورته ووایي چې حساب او کتاب شروع کړي. اما له آدم علیه السلام نه نیولې تر عیسی علیه السلام به هیڅوک هم د انسانانو سفارش ونه کړي. په دې حالت کې به هر سړی فقط یوازې دا خبره کړي، نفسي نفسي. خو په دې ټول اوازونو کې به یو آواز مختلف وي. کله چې ټول خلک دې آوازونو ته متوجه شي نو دا آواز به وي امتی امتی، او دا آواز به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. په دې سره به ټول خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشي او ځنه وبغواړي چې د دوی سفارش وکړي الله سبحانه وتعالی ته، تر څو پورې حساب او کتاب شروع شي. په دې وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړي او حساب او کتاب شروع شي.